السلام علیکم. کتونکو د نن ورځې چې زموږ کوم ټاپک دی دا ډیر د اهمیت وړ دی، ولې چې 12 ربیع الاول روان و. دا د هغه په مناسبت باندې تاسو ته به معلوم وي چې 12 ربیع الاول چې د حضور صلی الله علیه وسلم یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ ده. د دنیا تقریبا بلکې اکثره علما جد علما په دغه خبره اتفاق دي چې د حضور اسلام ولادت چې کوم هغه په 12 ربیع الاول باندې شوی دی. خو یو څه روایت د اتم د نم د لسم ربیع الاول هم شته. پیر ورځ 22 اپریل او 1501 عیسوي په دغه ورځ باندې چې په مکه کې ستا ولادت کېدی، دا وخت سهار او 40 منټه بالا 4 بجې وي د پیر د ورځې او 22 اپریل د 40 منټه بالا 4 بجې سره صرف علما دا یي چې په مکه کې د سهار صبح صادق کوم دی هغه ل 40 منټه بالا 4 باندې شروع کیږي. نو په دغه وجه باندې ودغه ته ویل کیږي دغه کوي امکان، بلکې علما دا یي چې دا ټیم سهار او 40 منټه بالا 4 بجې په دغه ورځ باندې په 12 ربیع الاول یعنی ورځ د پیر 22 اپریل او 1501 عیسوي کې ستا ولادت شو. دغه اعلانات مخکې کېدل چې زموږ نبی برازي او په قبیله قریش کې په یو اعلی خاندان په هاشم په کورنۍ کې به دا راځي. کوم ټیم چې ستا ولادت کېږي په کومه کمره کې کوم ټیم دی پیدا کېږي، هغه کمره له یو داسې خوشبويي ډکه شي چې هلته څوک ناست دي هغه ډېر محسوسه کوي. او خاص کار چې ستا کومه ډاکټره وه شفا بن اسود چې په بعد کې اسلام هم قبول کړي، کوم ټیم چې دی دا خوشبو ولیدل او له دغه سره چې دی پیدا کېږي چې دی وګوري نو هغه ډېر صفا وي. ولې چې همیشه چې کوچنی پیدا کېږي تاسو به لیدلي چې هغه باندې مختلف قسم نشانات لګېدلي وي، هغه مختلف قسم نور د وینو څه نشانونه وي. خو کوم ټیم چې د حضور اسلام ولادت کېږي هغه بیخي داسې صفا وي لکه دغه ټیم چې مزل سوی وي. او له دغه سره د کوم ناپو کله چې حضور اسلام د مور په پښو کې کښېږدي نو دوی په خپله لاسو په حرکت باندې پر یو څنګ باندې راواوړي او الله پاک ته یو ډېره غټه سجده وکړي. بیا چې په دواړو لاسو باندې له مځکه ځای راپورته سي، په کیڼي لاس باندې زور وکړي او ښی لاس د اسمانو خواته پورته کړي، ګوته هم او دغه اشاره کوي چې الله تعالی یو دی. او د ده له دغه عمل سره یو داسې شغلې او داسې روشنایي راسي چې ګرد دنیا و دغه تاریانه او ګرد دنیا په دغه باندې ښکاره سي. د دغه روڼا یا د دغو شغلو مقصد دا وي چې کوم خلک که د دغه نبي پیروي وکړي هغه به هم په دغه دنیا کامیاب وي او هغه به هم په هغه دنیا باندې کامیاب وي. او که چا د دغه پیروي نه وکړه د دغه نافرماني نو په دغه دنیا کې هم هغو ته هلاکت دی او په هغه دنیا کې هم هغو ته هلاکت دی. نه به دغه دنیا کامیابي نه به په هغه دنیا کې ودته کامیابي وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې چې کوم چې دا شغلې راغې یا ما په خپله د ایران د شام او د عراق چې کوم محلاتو دا ما په خپله په دغه باندې په دغه روڼا باندې ولیدل. او بیا له پورته خوا یو داسې اواز راسي یای چې کوم ترسوي نبیان دي چې په هغو نبیانو کې کوم خاصیت و، که د چا اواز ښایسته و، که څوک په رنګ ښایسته و، که نورو کوم قوتونه الله پاک هغو نبیانو ته ورکړي ول، نو ټول هغه قوتونه هغه خاصیتونه ده په دغه نبي کې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه ګرد خاصیتونه کښېږدل سي. یا کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یایي کله چې دا اواز له پورته خوا راسي یا ما چې د دغه مخ ته وکتل د مخ داسې سر کېدی لکه د 14 شپوږمۍ. یا د ده له راتګ سره په سمندر کې مایانو یو بل ته مبارکیانې ورکولې او په دغه دنیا چې کوم پوهان خلک عالمان خلک وو هغو ته هم پته وه، هغو هم یو بل ته د دغه مبارکیانې ورکولې. مکې ته یو یهودي راغلی وي، هغه سهار وختي پوښتنې کولې له یو بل چا چې د قریش په خاندان کې به یو کوچنی نوي زو کړی، نو یو چا ورته ویلې چې ها د فلاني زوی زو کړی دی. ده ورته ویلې چې دا یتیم دی، هغه ورته ویل نه دا یتیم نه دی. یو بل چا ورته ویلې چې هو داسې یو کوچنی پیدا شوی دی چې هغه یتیم هم دی او د ابو مطلب لمسی دی. نو ده ویل ما هلته بوزوي زه هلته ورتګ غواړم. کله چې دی هلته ورسي چې ویې ګوري دا کوچنی د هغه مخ ډېر له نورو څخه ډک وي، نو دی د ملا څه کومه کپړه وي یا هغه کالی وي چې راپورته کړي د ده پر ملا باندې هغه د نبوت مهر
داسې شغلې وي لښکاره کېږي نو یې دا یو ډېره غټه غرغړه وکړي یا تباه سو بني اسرائیل او له بني اسرائیل زه نبوت و قریش ته لاړې او قریشه تاسو ته دا مبارک وي نو موږ تاسو ته پکار دي چې د 12 ربیع الاول چې کومه ورځ ده دا موږ په داسې انداز کې جوړه کړو چې خیراتونه روزې د یو چا مدد وکړو نن سبا خلک په دغه ورځ باندې پټاخیانې جلسونه جلسې بېجا خرچې کوي نو په هغه طریقه لمانځل چې کوم د حضور اسلام ژوند کوم په کومه طریقه د تر کړی وو په عام ورځو کې د کومو خلکو څنګه مدد کړو څنګه خیراتونه کوو نو موږ دا ورځ باید چې دا یو ډېره مبارکه ورځ په دې طریقه ولمانځو که چیرې ستاسو دپاره دا ویډیو یو معلوماتي وي نو تاسو بیا دا ویډیو سبسکرایب کړئ چې او د بیل آیکن چې کوم د غنټۍ آیکن دی دا هم ووایي چې نور هم دارنګه ویډیو تاسو له پر وخت درشي الله په امان